هنا بد بها الحمد لله واحد. دلته یو مسله د عوامو په ذهن کې ده، اگر ته ذکر کوم د فایدې دپاره. بعض خلک دا وایي د خوراک په دوران کې به خبرې نه کوي او وایي سلام به هم نه اچوي، او د دواړه خبرې غلطې دي. دا په شریعت کې نه دي راغلي، بلکې ګوره دا خبره یاده کړه، لنډه مسله یاده کړه. خبرې د ډوډۍ نه بهر چې کومې ناروا دي هغه په ډوډۍ کې ناروا دي، بهر چې کومې روا دي هغه په ډوډۍ کې روا دي. اوس یو سړی ناست دی دسترخوان ته، اوس غیبت کوي، اوس غیبت خو هسې هم حرام دی، دلته هم حرام دی. کنځلې کوي، بدې ردې وایي، هغه هلته هم حرام دي، دلته هم حرام دي. کومې خبرې چې روا دي هغه دلته کولی شي. د رسول صلی الله علیه وسلم نه ډېر حدیثونه نقل دي او صحابي وایي هغه دسترخوان ته ناست و په دغه ټیم کې. نو خبرې کول په دسترخوان باندې دا ناروا نه دي، الا دا که هغه خبرې په اصل کې ناروا وي نو هغه دلته ناروا دي. دغه شان سلام اچول، بعد چې کله ویني چې ډوډۍ ته ناست نو برکت برکت، دا خبره به راته کوي. نو د دې په ځای کې دلته څه ویلی وی؟ السلام علیکم ویلی، هغه د دې نه ښه و. نو دا خبره غلطه ده چې د ډوډۍ په دوران کې به سلام نه اچي او خبرې به نه کوي. خبرې هم کولی شي خو چې دا خبرې روایي او سلام هم اچولی شي. اخرنی نصیحت به ذکر کو. امام مالک رحمه الله دا ذکر کړو دي ته وکې دی، اذا اصابک کرب، کله چې د باندې څه غم او مصیبت راشي، فقل نو وایه یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ژوندي ذاته، اے نظام چلونکه، زه تانه ستا په رحمت سره مرسته غواړم. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك عند الكرب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دا دعا په سخته کې وي. حدیث کې راځي چې کله به په رسول صلی الله علیه وسلم باندې امام ترمذي دا حدیث راوړی دی چې کله به په رسول صلی الله علیه وسلم باندې سخته رااله نو دا ذکر به وي یا حي یا قیوم برحمتک استغیث. الله رب العزت په دې سره دا هر مصیبت ته حل کوي. نو دا مسله یاد کړه چې کله د تم څه مسله رااله، څه مصیبت، څه غم، نو دا ذکر وایه یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. قرضه ده، بیماری ده، بل څه مشکل دی، څه ټینشن دی، دا ذکر چې څومره وی رب العزت به تا ته ستا مسلې، ستا مشکلات هغه به راته اسانوي. په دې باندې به اکتفا وکړو او باقي به بل نشست پرېږدو. الله رب العزت دې زمونږ هر مشکل اسان کړي. الله رب العزت دې مونږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبي